فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نو عیسی علیہ السلام کله چې له دې څخه کفر ولیده نو ویې ویلې د الله تعالی په طرف تللی کې څوک د مو مدد کوونکي دي. حواریان یې وویل موږ د الله تعالی مددګار یو، موږ په الله تعالی ایمان راوړی دی او ته ګواه شه په دې چې بېشکه موږ مسلمانان فرمانبردار یو. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ای زموږ ربه موږ ایمان راوړی دی په هغه څه چې تو نازل کړي دي او موږ د رسول تابعداري کړې ده نو ته موږ د حق ګواهي کوونکي سره ولیکه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. او هغوی چلونه جوړ کړل او الله تعالی پټ تدبیر وکړ او الله تعالی د ټولې تدبیر کوونکي نه غوره دی. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. کله چې الله تعالی وویلې ای عیسی بېشکه زه توله را پیره وخستین کیم او د خپل ځون طرف ته د تو راپورته کوونکی یم او توله را د هغې کسانې پوکوونکی چې کفر یې کړی دی او چا چې د تو پیروي کړې ده هغې لره د قیامت د ورځې پورې د هغې کسانې د پوسه کوونکی یم چې کفر یې کړی دی. بیا خاص د مو طرف ته د توسې واپسېدو د توسې په منځ کې به د هغې خبرې په باره کې فیصله کوم چې توسې پکې اختلاف کوو. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. پس هر هغه کسون دی چا چې کفر کړی دی نو هغوی ته به زه په دنیا او آخرت کې ډېر سخت عذاب ورکوم او د دوی دپاره به هېڅوک مدد کوونکی نه وي. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. پوته شو هغه کسون چا چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي نو هغوی ته به الله تعالی د هغې اجر پیره ورکوي او الله تعالی د ظالمانو سره مینه نه کوي.